نن ورځ موږ د یوې ناروغ د جراحۍ لپاره روان یو. موږ د هغې اندوسکوپیک جراحي کوو د L4 او L5 لپاره چې له امله یې هغې ته د ښي اړخ ډېر شدید درد دی. راځئ چې لومړی یې MRI وګورو چې ستونزه څه ده. اوس که تاسو دا مهال وګورئ نو تاسو ته به داسې ښکاري چې د L4 او L5 ترمنځ یوه کوچني ډیسک ده. ډیر زیات کمپلیشن هم نشته. نو بیا ولې دومره شدید درد رامنځته کیږي؟ د دې لپاره ضروري ده چې یوازې په MRI کې یوه پېښه ونه ګورو، بل کټ هم وګورو. نو راځئ چې او تاسو ته بل کټ وښیو. کله چې تاسو په دې کټ کې ګورئ نو پوهېدی شئ چې دا د ډیسک ټوټه چې راوتلې ده دا یوازې د ښي اړخ ده او همدلته د ښي اړخ عصبي رګ تېرېږي. نو دا د ډیسک ټوټه عصبي رګ ته فشار ورکوي چې له امله یې شدید درد رامنځته شوی. د دې ناروغ درد څومره شدید دی دا هم له دې څخه معلومېدی شي چې د دې ملا هم یوې خواته کېږه شوې ده چې موږ ورته سیاټیک لیسټ وایو او دا تاسو ته ایکسرې کې هم لیدلی شئ. اوس موږ تاسو ته د دې ایکسرې هم ښیو. لکه څنګه چې ګورئ دا د ناروغ ایکسرې ده. دا ولې سیده ده چې موږ ورته AP وایو. عموما پکې د ملا تیر باید سیده وي، خو تاسو دلته لیدلی شئ چې دا داسې کېږه شوې ده. د ناروغ د ملار تیر کې کږوالي نشته. دا چې د ناروغ ډیسک بار شوې ده دا د L4 L5 په ځای کې ده. د دې له امله د ناروغ ایکسرې داسې ښکاري چې ګواکې کږه ده، ځکه ناروغ هم کږ ولاړ دی. نن موږ د دې ناروغ اندوسکوپیک جراحي کوو. هغه ډیسک به لرې کړو چې عصب یې نیولی دی. بیا به وګورئ چې ایکسرې هم سیده شوې ده، ناروغ هم سیده شوی او د هغه تګ راتګ هم نورمال شوی دی.